دا د پکتیا د زرمت او روحاني بابا ولسوالیو نږدې 400 یتیم زده کوونکي، کونډې او بې سرپرسته ماشومان دي چې د بډایه او بااحساسه هیوادوالو له لوري ورسره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. د مرستو راټولونکي وایي له دې وړاندې هم په بېلابېلو برخو کې له دوی سره نغدي او د نورو توکو مرستې کړي او هڅه کوي چې د ژمي په لړ کې نور لاسنیوی هم وکړي. په زمي البسي کې کوټونه دي، بوټونه دي، هم د زنانو او کونډو لپاره چې موږ ټول تر 400 پورې مجموعه لرو، کونډې، یتیمان، او په دې کې 115 بیا وړکي دي، 150 جنکیانې دي، 15 کونډې دي، د تعداد 400 ته رسیږي. دوی لپاره د ژمي کوټ، بوټ د البسه برابره شوې ده. له مرستو برخمن بیا د ژمي په رارسېدو سره دا ډول مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې د سون، خوراکي او غیر خوراکي توکو په برخه کې هم د حکومت او نورو خیریه بنسټونو له لوري ورسره همکاري وشي. زموږ سره نن موږ ته بوټونه او کالي، کوټونه هر څه راکوي، موږ ته اختر او د ژمي هر څه را رسوي. موږ تر خوشحاله د نظام علیه السلام نه موږ ته هر څه را رسوي، موږ ته چې هم کم نه دي. زرمت کې خو اړتیاوې زښته ډېرې دي، د یتیمانو کورونه لري، ژوندونه لري، سراتیر ساغو او ازغانو ته، اور بلولو ته، غذا ته، هر شي ته ضرورت لري، باید له دوی سره ډېر کومک وکړي. د نږدې 2 لک افغانیو په ارزښت دا مرستې داسې مهال له یتیمو، کونډو او بې سرپرسته ماشومانو سره کیږي چې د معلوماتو له مخې د هیواد د نورو ولایتونو سربیره به پکتیا هم د سوړ ژمي لړۍ طی کوي.